اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مونږ دا ټیم د پی ډبلیو ډی سی ان ډبلیو محکمې د لیبر یونین د صوبایي صدر ګلزمین خان له سره ناست یو. هغه نه د ایریګیشن په حواله سره یو څو تپوسونه کوو راځئ چې د دوی سره میلاو شو دوی موقف واورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نو مخ کې زما مزاده د سره کم مرګري او شکریا د کومه سوشل میډیا چې هغه زموږ سره کم کرس روان دي به د کارګن برتو کې اوس برپور کې رضا کو الله اجر ورکړي. داګه نه پس زه مانوم ګل زمین دی د پی ډبلیو ډی لیبر یونین سینډم ډپارټمنټ خیبر پختونخوا صوبایي صدر ما زموږ سره کم کرس روان دي په برتو باره کې ایریګیشن ډپارټمنټ سره کم چې ایکسچینج سے په د مخ روزه کې یو ویډیو شیر کړو یو پریس کانفرنس کړو اګه ته کومه خبرې کړې دي هغه مونږه مسترد کو ټول درو ویلي دي هغه زه به دا غړم باندې خبرې دراشم هغه چې ما دونه پاکي برته کړې دي چې زما په اسمبلی کې تاریخ استحکام جمع شوی و محمد شاه باچا هغه زما چا سونه کړل نو زه پاکي دا وضاحت کوم چې دې کې به ان شاء الله انکوایري مقررینګ کې انکوایري مقرر شته ثبوت به پیش کوم چې هغه دې درو وي محمد شاه باچا د وکړ په هغه زمانه کې اته کسان او په هغه بس بیا صوبایي ممبران او لوی جرګې بس جوړ کړل داغه نه مافیو وختله او اته کسان ته برتی کړه دا هغه نه ځان خلاص وو دغه هغه نه بیان انکوایري بیا ځکه ونه شو چې بس هغه مس کې کمپرمایز شو اته کسان د برتی کړي هغه نه محمد شاه باچا دغه څنګه زما عزتمندو دا خبره کوي چې دا کسان چې کوم دي نو دوی زموږ سره سودا بازی کړي خپل ځان د پر لګیا دي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زه په دې کلام باندې لاس قدمه چې دې ایکسچینج سے وزیر الله یاد کړی دی چې زه په دې کې هغه پیسې ورکوم زه په دې قرآن لاس دمه د پلاسې خې دی د ویلي دي په روجه کې ویلي په مبارک میاشت کې چې زه شکل په دې کې پیکس 50,000 روپۍ ورکوم پیکس زه مطلب 60 اریګیشن ته 50,000 روپۍ ورکوم نه دینه کروڑ روپۍ جوړي په دې کې زه چیف انجینیر ل ورکوم په دې کې زه د وزیر الله رور ل ورکوم په دې کې نور کسان لورکم دا پیسې ځان نه نالم دا د دروغ وي منافق دی سود دروغ دی ما ته الله کلام دا راوځه الله کلام باندې ما کلام خوړو چې دغه ویډیو کړی دا دروغ ویلي دي دا موږ ته ویلي دي موږ په دې باندې الی پی بیان جمع کوو موږ به انکوایري راشي دا ارڅ بوند خو دا پیسې په دې کې اغستې دي او دا وزیر اعلان بدنام کو دا 16 بدنام کو دا چی بنیر بدنام کو دا مطلب نور کسان بدلاف کړم خو زما افسوس دا دی چې ای وزیر اعلی صاحب ای شکیل خانه ای چی بجنیره ای سیکټي صاحب تاسو دې سړي جوړ کړی سي دي د سړي په شپږ کال کې دلته نه په شپږ کال کې ته د اساسي وګوره د سر کم ځان سره دمدمار ساتلې دي کم بابو رام بخ چا ول پیسې پیدا کې غاکونو دروړي ګور دلته کله چې موږ سټرایک شروع کو دوی خلاف وو دوی چې لګو دوی د ملکن ایجنسی کسان پرې خودل دوی لړل بهاري سودا بازار شروع کړي په دری کې په سوات کې په مردان کې په 400 کې چیرې موږ خلک خبر نشي او دا برته ګون آل تنه د انا ډیسټریکټ کسان ته راوصلو د ملکان په خوره باندې برتی کړو دا د ملکان د خوري د نوجوانانو زموږ د ریټیر غریبانان ملازمینو چې کومه در په در خوري په سر ګرځي پنشن واغسته هغه پنشن راوځي د اپتاب اکسین دفتر ته او کلی ته دفتر ته کلی هغه ختم کړي سپلای اوسله ولې هغه دا ټوپای رالو د زمکه راځي ان شاء الله تعالی چې د انجام ډیر بوري دا کم کسانو ته خیری کړي شنو باندې د مونږ صرف په دمانه درې کسان برتی کړل دا هغه درو کسانو نه علاوه د نن پورې د یو برتی نه کړي او کم چې کړي د په پیسو باندې کړي د 3 लाख نه والا تر 12 लाख پورې 11 लाख پورې 14 लाख پورې دا برته د کړي دي خو د ریټیر کسان د دروغ وي دا منافق ته د ستر دا برتی نه کړي زه په اسلام آباد کې کېنم سره د بچو سره د ریټیر کسان بوزم د سرکاري ملازمانو بوزم نه زه به د ریټیر کسان بوزم دا زما د خوري مشران دي د محکمې د خدمت کړي دي د محکمې کې خپل ګریس پینې کړي د محکمې کو د خپل ژوندۍ تباہ کړه په دې خور کو د مچانو چنجو خوړل په 200 روپے د غریبانو کورنچیو او هغه د در په در د التاپیک سیندلا سره ګرځي نو مونږ ان شاء الله تعالی غلط الزام بچا نه لګو ایکسین دي ټیک ته احترام په خپل ځای دي ټول په خپل ځای زموږ چا تر عزت او ته ما ته دا وایي چې 2 کاله مو ته څنګه مذاکرات وکړل
او د منافقت کې او د خپل قرآن خوري یو خدای کې دا مصیبت ده زه د ټولو ته اپیل کوم کم چې دوستان دي د الطافو چې مهرباني وکړي لاول خدای د قرآن نه واړوي چې لکه دا دونه لکه منافق انسان دی چې په پروژه کې مونږ ته قرآن خړلې نو د قرآن نه واړوي د تیزي کلمه وي کلمه د ډوړې خوراک کوي قرآن د ډوړې خوراک کوي د دیو دی یو د سر کم رامخ ته دی دوانه دی دوانو په دې ملکان ایجنسی کې برتی کړی دا زمارو په دې ملکان ایجنسی کې وځي برتی نه دا تا خو برتی شو تو راشه د حکومت تک سپرین کوډ سخت ترین آرډر جاری کړی دی چې کوم ځای کې غیر قانوني تجاوزات دي سرکاري ځمکې چالان کړي دي سرکاري قبرستان چالان کړي به دا آزاد کوي دی لګي دی راشه دلته زه خیمه د ټیم راشي کنه ټیم دی راشي د هربونو روپو زه د هربونو روپو زمکه دراواغه سي د خرڅ کړي په خلکو باندې اولې ورکړي چې کله زمنګ بیان پی راشي دی به زر نوټس ولا ورکی نوټس پور کې جبا نوټس ورکو چې زمونږه دا غلي دی ما نوټس ورکو آل ته لرشي او نور پیسې والی د کروڑونو روپو د هربونو روپو اساسي تر واغستي او د خلکو له ورچو خلکو بلولي بلډینګونه جوړ کړی دي خلکو به دکانونه جوړ کړی دي ماشينري دا ایماندار پیسې راځي تاسو خدای د پرتا سو میډیا والے تاسو د هډ ورسور شي تاسو دا ټنډل ته ورشي تاسو لاندې ورشي ته ماشينري لا ته وره نه ګریشتا کېدا نه رنگ وتاشته اوس ته کوم کله په دبا وراغ نو څنګه نه رنگ راوړ مردار لوټا هغه مردار لوټا باندې ودی رنگ ول اور کو ځان دنه میغه مکو دیږي بای په کروڑ روپے پندوزي کو په لو کروڑ نو دی په لکونو پندوزي اپن چرته لاړ دلته صفای دا ور صفای نظام د حکومت پالیسی دا نو زه دام چې د حکومت ته وزیر اعلی صاحب الته ته صفای جوړ وکي او دلته ته پن ورګي هغه الطاف او مرامبخ جب تا چي مخیر دي تاسو وسو کوي ها دا لکه یو اپات راشي لکه تاسو مطلب دا چې لکه خدای مکه بارانونه وشي یا اپات راشي یا د دروازې بندې پاتې شوي نو د دې بیا د دې په ذمہ دار سو کې لکه تاسو سوای دی د دې ذمہ دار به چې کمی کې نه د دې دا ما مخکې دا خبره پرس کانفرنس کې کړو د دې ذمہ دار به برای راست وزیر اعلی د دې ذمہ دار برای راست سیکټي اریګیشنی د دې برای راست ذمہ دار بچی په انجینری او برای راست دا ځان ته بزرګ وي یو بزرګ هم دا بزرګ نه بزرګ ام پی ای شکیل د دې په دې ذمہ داری چې به د نگرانۍ د لاندې د سترګو د لاندې د دونه په کورونو روپو کرپشن دلته کیږي دی ولې په دې باندې خاموش دی ګوره د بس جرګه تلو دفتر ته پېښور ته چې به مهرباني وکړه د سړي لوټ بازار جوړ کړی دی د ماته وای یار انټګرل دوه نه وکړه مکه نه انټګرل تو نه کې ماته د انټګرل ته معلوم دی کنه تو راشه ماته سیم ته لاړ شه به دا کټ الزامات ما لګولې دي هغه مر لیټر راځه کوم دا غن وکاوټ کوم څه خبرې ونه کړې هغه د مرګرتیا کوي زمون کو ته نقصان شو خانه زنګ پرچبا په وزیر اعلی څنګه مو وي په دې بکټي ځکه چې دلته کې دنیا غندونه دي پیسې دی خوللې دي نه ډب دی ناله ډب دی خدا سبا مته د حکومت د ماشينري خرابږي دلته بچي دي ماشومان دي خوشا مضافاتو کې تاسو پته نه دنیا کور نه دي چې او د سیلاب ورځي دي نجیب سیلاب ورځي دي چې سیلاب راځي د کم تر باندې بزي اوس نقصان څه به وګي نو څنګه سان ټارګټ دي په دې باندې باقاعده اف آی آر درج کو په دې ملکان ډیسټریکټ کې څه نقصان دی وګو زمارون دغه څه پینځه کسان موږ ته د اطلاعات دي چې دوی زو بدمعشم نو زه ډی سي ته دا اپیل کوم او ایسب سویل صاحب چې هغه ډېر سټریک یو ایماندار لډر سړی دی چې په دې ملکان ایجنسی کې هغه څومره دلته کې کاروایانې وکړې منشات د دې شیزونو هغه ته زه ریکوست کوم چې ګورې اکسین دلته بدمعشان راولي کله د یو کور خوا کې ودرې په ټوپکو په لاس کله په دفتر کې ودرې کله په بل کې ودرې چې به توراشه مطلب دې زموږ د صدر پیسې اغستې دي به کم صدر پیسې اغستې دي دا صدر نوم خیا هغه صدر راواله ټوپکو مو پکې دا د نه راولي او دا نه راولي نو سبب د ټوپک نه چې د سره موږ له بیاغه چل لازي د په ملکان کې اوس خانه جنگي شروع کړي خلکو ته ټوپکونه نه یریګو درېمه خبر دې ما یادې دا اکسین دی دا اکسین ته تعلیم کړی دی دا دومره بیوقوفي سړی دی د ګوره زما جي ټیک ته زما ریکارډ دی وګوري زما انکوایري دی وګوري زه ګلزمین خبرې کوم زما د امجد صاحب ډي سي تلته ملکان کې وو په هغه زمانه کې زه د ګورنمنت نوکر وم په او په انسکیل کې پر انسپکټر پوسټ باندې وم
په ما باندې هغه د ټیکدار ټنډر شو د ایمندارو د هغه ایمندار ډي سي مل او ډي سي هغه سټیک سره هغه چې بيزو غلط کار نه منم هغه ډي سي سپتا ټیکدار لاړو هغه ته غلط مټیل استعمالول هغه ټیکدار بن کو زما ایکسچینج ته په هغه زمانه کې ټلیفون کو ته مهرباني وکړه چې بي د کار ډپارټمنټ لوکا ما 55 लाख रुपए په هغه باندې ولګولې 55 लाख रुपए اوس ما په جوډیشل کې مې ولګولې په ای پی کاونل کې مې ولګولې په عدالت کې مې ولګولې د ډي سی بنگله کې مې ولګولې دا پیسې زما ډوبې شوې زه قرضدار یم ما به د خلکو نه پیسې اغستې ما چاله چیک ورکو بالکل به زه خلکو قرضدار یم خو شکر الحمدلله شکر الحمدلله چې نه پنو کرو باندې او نه ما چانه بوګسه کاته کړی دي تکړی دي داغه زنده ثبوت ما اکبر یوب صاحب ته درخواست کړی دی چې اکبر یوب صاحب دا خلک دا خبره کوي ته مې زما خلاف انکوایری وکړه کومه غلا کړی ما د حکومت خزانه ته نقصان رسوي ما د حکومت نه زه اوسم زه نون ته نه ما زه سویل صاحب ته اپیل کوم ځکه د ډي صاحب دی هغه نوم زونګی دا کمزور دی زه سویل صاحب نه دا مطالبه کوم چې هغه زما د علاقې مشر دی اسټریک سره دی هغه ایماندار سره دی زه هغه ته خپل انکوایری مقرر کوم چې هغه د انکوایری وکړي را دي چې ګما کړي ته ما پدې یاره او بل تعداد غلط کار کړي ته تعلیم یافته سړی او کیس زما په عدالت کې دی زه ملزم زه مجرم نه ما ته د عدالت کیس را لې ته په زما خلاف پریس کانفرنس کې او سرکاري دفتر استعمالي د دفتر ستاده نکړي دا ستاده پلار دی ته زادونه خواهش کیږي ته لار شه مته دغه ته وګړي پریس کلب ته ورشه دا موږ پریس کلب ته نه ځو دا موږ مطلب دی چې ته په سرکاري دفتر کې خلک راوړي او پریس کانفرنس کې الته سرکاري دفتر د عوامو لپاره دی عوامو لکار نه کې غیب مطلب په میاشت کې مطلب ته په هفته کې 2 ډالر راځي ته چیرته ګرځې دلته خلک راځي در په در خوري په تر چا جی نو ان شاء الله تعالی مونږ به دا مدما خبرې وکړي تاسو شکریا ته په اخر کې زه خبره کوم ته ان شاء الله پر روان هفته کې مونږ تمام خلکو سره هفته کړی دا مونږ به بنګاړ ته ځو پدې کې زموږ سره ماشومانی پدې کې به زموږ سره مشرانی مونږ به د دې سری خلاف چې دا سړی معطل شوی نه رامبخ کلرک ایکشن اپتاب د ارشیوی نه مونږ به د آی پر د بنګال نه راځو کومال ته غنیسی کو احترام را کوي کو جیل تم لګي ګولای را باندې وره خو دې پدې خور پریدونه دې په کې په خورم پریدونه او موږ دا د خبرونه اورېدل دا چې د ترانسفر کیږي نو زه صوبایي حکومت ته اپیل کوم همدردانه اپیل وته کوم چې خدای ته وګورئ دا سړی م ترانسفر کوي ته ملکان کې ډېر د هربون روپو تباہی کړي دا د هربون روپو کرپشن کړي د کورونو روپو پرته خرڅ کړي دي د هربون روپو ځمکې خرڅ کړي دي د هربون روپو ټنډري خرڅ کړي دي تباہی د کړي نو دې م ترانسفر کوي دته انکوایری مقرر کړي اعلی سطح باندې او مونږ په ګون کې نه وای کوم غلطي کړي صوبایي حکومت ته موږ سزا راکړي غني دې سړي دې مطلب دې اړیس کې د جیل ته ولګي السلام علیکم زم صابر حجازي او تاسو ګورئ ملکن ټي وي کچره تاسو زمونږه یوټیوب چینل ملکن ټي وي نه سبسکرایب کړئ نو اوس سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې دا شان زمونږه معیاري او خوندور پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي ډیره مننه वक्त आगे बढ़ रहा है तुम भी आगे बढ़ो ऊंचा चूलो आसमान तुम हो पाकिस्तान चूलो आसमान समन मेला नहीं होता कन धड़कन प्यार है तेरा कदम कदम पर गीत रे